السلام علیکم دوستان. مومن خان فرهادیم یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې. دوستان نن هم د تیر په څیر د HTML اتریبیوټس یا ځانګړنې مطالعه کوو چې دغه ځانګړنې هم د تیرو ځانګړنو سره روابط لري، یعنې د هغوی په سلسله باندې دغه ځانګړنې موږ وایو. د نن ورځې لپاره موږ اولنۍ ځانګړنه چې ده د اجباري ځانګړنه یا ریکوایرډ اتریبیوټ مطالعه کوو. دوستانو ریکوایرډ وایي ضرور حتما ته وایي، او اتریبیوټ ځانګړنې ته وایي، یا اجباري چې یو کار تا باندې اجباري کېږي، که چېرته ته دغه کار ونه کړې نو هغه سرته نه رسول کېږي. دوستانو عبارت د هغه ځانګړنې څخه دی چې استعمالوونکی باید حتما دغه عنصر کې یو څه ولیکي، او که ونه لیکي نو ثبت کېږي نه، یا فورم سرور ته نشي لیږلی. دوستانو فرض مثال تاسو وایي چې تاسو یو فورم ډکوئ چې په هغه فورم کې ستاسو نوم، د پلار نوم، تاریخ د تولد یا د زیږېدنې نیټه مو حتما ده، ضرور ده چې هغه باید تاسو هلته ولیکئ. که ونه لیکئ نو ستاسو کار نه کېږي. نو دغسې موضوعاتو لپاره موږ د ریکوایرډ اتریبیوټ څخه استفاده کوو. دوستانو زه هم دغه په عمل ډول په خپل ایډیټر کې استفاده کوو. راځئ دوستانو دلته هماغه خپل ریکوایرډ اتریبیوټ اوس استفاده کوو. اول به زه یو انپوټ فیلډ جوړ کړم. انپوټ ټاب از ایکوال ټو دا به ټکسټ ورکړم، بیا به دغلته یو بي آر به ورکړو چې دا څه شي. قطر هم دلته قطع کړي، دا کاپي پیسټ کوم یو څو ځلې. اخره کې یو بټن ورکوم. دوستانو انپوټ ټایپ مساوي کېږي د سبمیټ سره، چې دغه فورمونو د ضرورت کې دغه اولنی د انپوټ ټایپ چې دی ټکسټ، دا به زه ریکوایرډ کړم. دا ریکوایرډ شو. دوستانو سیف کوو، وځو خپل ویب پاڼې ته، ګورو چې آیا همدغه ریکوایرډ ضرور ده که نه ده. خپل ویب پاڼه به راخلاصه کړو. ښه، دغه اولنی چې دی دا ریکوایرډ. دوستانو دې نه تېرېږو. اسد یاد چیټ شو مومن. اوس دا غواړم سبمیټ کړم. ګورو دې کې ما چې ونه لیکو نو ما ته وایي چې پلیز فل آوټ دیس فیلډ، یعنې په دې کې یو څه ولیکه. نو دغه ته وایي ریکوایرډ اتریبیوټ ځانګړنه چې موږ د دې څخه استفاده وکړو. دغه فیلډ یا د ټکسټ باکس یا دغه باکس موږ ته څه شو، ضرور شو، اجباري شو. چې تر څو موږ دا ټایپ نه کړو چې پکې ونه لیکو، دا موږ ته سبمیټ کېږي نه، یا دا فورم سرور ته لیږل کېږي نه. ګوري هغه وشو. دوستانو بل ځانګړنه دوستانو د اندازې ځانګړنه یا سایز اتریبیوټ، د یو عنصر پراخوالی مشخصوي یا سایز مشخصوي. فر مثال زه غواړم چې همدغه انپوټ فیلډ زما لږ زره پراخه شي، بیخي وړوکی ادم چې لږ زره لوی شي. نو دغه لپاره هم زه څه استفاده کوم، د همدغې سایز اتریبیوټ څخه استفاده کوم. راځم دغه سایز ته زه تغییر ورکوم. لږ زره سایز مساوي کېږي د فرض مثال د 100 سره. زه اوس خپل HTML فورمې ته یو ریلوډ به کوم. ګورې پراخه شو. دوستانو دغه د سایز اتریبیوټ ځانګړنه ده، یا د هغې وظیفه ده چې یو فیلډ ته یا یو عنصر ته پراخوالی وربخي. دریم د دوستانو د اکثر اندازې ځانګړنه یا Maxlength اتریبیوټ، عبارت د هغه ځانګړنې څخه دی چې استعمالوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د مشخص شوي اندازې یا تورو څخه زیات توري ولیکي. دوستانو فرض مثال زه وایم چې په یو فیلډ کې یا په ټکسټ باکس کې یا یو بکس کې چې زه کله توري یا خطونه لیکم، هغه باید د 10 تورو څخه یا 14 تورو څخه اضافه نشي. نو دغسې موضوعاتو لپاره زه د Maxlength اتریبیوټ یا ځانګړنه استفاده کوم. دوستانو راځئ په عمل ډول دغه وکړو. فرض مثال زه هم دغلته ورکوم چې Maxlength مساوي کېږي د 15 تورو سره. 15 تورو کې باید دې نه څوک اضافه ونه کړي، دا به ذخیره کړم. لاړ به شم خپل فورمې ته. اوس فرض مثال زه لیکم چې 1 2 3 4 5 شپږ، دغه شپږم ټایپ کوم نه راځي، یا 6 ټایپ کوم نه راځي. نو دغه د Maxlength اتریبیوټ ځانګړنه وه چې موږ ته دا اجازه نه راکوي چې همدغه کوم عدد چې هلته مشخص شوی دی د هغې څخه زیات حروفونه ولیکو یا ټایپ وکړو. دوستانو دا و زموږ 3 ځانګړنې چې هر یو موږ تاسو تشریح کړو. دوستانو چې د اجباري ځانګړنه وه، د اندازې ځانګړنه وه، د بل د اکثر اندازې ځانګړنه یا Maxlength اتریبیوټ. دوستانو د بیا ځلې لپاره تاسو په خاطره سپارم، د نن لپاره همدومره کافي دی. دوستانو مننه. السلام علیکم.